کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت خلق بیانی داغی حالات و واقعات بیانی و ضروری خبر دادا چې د نبی علیہ السلام د سیرت زمونږ نه څه تقاضا ده موږ نه څه غواړي. ما درته ویلي چې د پیغمبر علیہ السلام د سیرت د بیان داغی د حالات و د واقعات و د ذکر مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر علیہ السلام په سیرت عمل کو او خپل کو د حضور پاک تابعداریو کو داغی په نقش قدم روان شو. که صرف موږ د نبی علیہ السلام قصه ذکر کو داغی واقعات ذکر کو داغی د جن حالات ذکر کو او عمل په نه کو نو د دې ذکر او د دې اوریدو ثواب بوشي بشکا. د پیغمبر علیہ السلام حالات بیانول عبادت ته داغی اوریدل عبادت ته او مقصد جدا شه دی. مقصد دا چې موږ په خپل زندګۍ کې او په خپل جون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت راولو. هغه موږ په خپل جون کې یقیني کو دا لوی مقصد دی. او ما دا قرآن حکیم آیت درته ویلو چې الله فرمایي لقد کان فی رسول الله لکم فی رسول الله اسوة حسنة چې ما حضور پاک تاسو له بهتر نمونه لګلې ده نو هغه نمونه په شان ځان برابر کې. او یو خبره می تاسو ته د پیغمبر مبارک د سیرت کړي وا په 13 جمعه کې هغه د دې چې د نبی علیہ السلام د جن لوی حصہ ټول عمر داغي په تواضع او پاجزه کې تیر شوی دی. یو ځل د نبی علیہ السلام یو غلام وجي حضرت زید او داغه بچو اسامه. دا اسامه د زید بیو زید خولي او د اسامه خشتنو دی دا رنگ نه تورو او معشوم نبی علیہ السلام مبارک سره په خپل پاسه ناستو. نو معشومان خدا پوزه بیگی د دې اسامه پوز او بیدله کنه راوته او دا غلام زوی دی او معشوم دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورلا ار دې اسامه پوز پاکا کم حضور پاک وته وینا عائشہ تا خواشا او زول خپل دا پوزه پاکوما. قسم دې د دوارو جهان مبارک سردار په خپل هغه مبارک لاس دا هغه معشوم بچی د غلام د دوی د اسامه قنه پاکه کړي. دینه زیات عاجزی بل کې دي شي اوس به یو خان د خپل نوکر د دوی قنه پاکي کی. یو لوی سړی به د خپل نوکر او د خپل غلام د دوی پوزه لګوتي یوسي د خپل دوی پوزه څوک نه پاکي خدای ته وی دا پوزه ولا پاکا کا. او حضور پاک دا یو مثال مونږ ته ودراو دا جزاء او مثال. او عائشہ بی بی توی احبه عائشہ دې معشوم سره مینا کوا فانی احبه ذکر دما خوخ دی. دینه سمالو مشوا چې مینا العجزی بکې دینه سمالو مشوا چې د غلام د نوکر د امسایا د دیانی مار سکه چې د بچو به خیال ساتي. دینه سما شو مشوا چې معشومان سره مینا کول عجزی کول غلامانو سره جون تیرول دا د پیغمبر مبارک زندگی ده. دومره عجزی په مخ د خدمت چا کې نه د پیدا شوی کما چې پر رسول الله مبارک کې وا. څومره لوی شخصیت خلق دعاګانې د نبی علیہ السلام نه غواړي چې مال دعا وکړه چې خدای په دمار وسخه کی مال دعا وکړه چې دما خدای خیر خې کی. خلق نیکانو نه عالمانو نه دا غوي مطالبه کوي. او چې کله حضرت عمر فاروق عمره لته حضور پاک د الله سونی وسره د کلی د بارو او بیا وته سوي وی ګوره رورا لا تنسا مونږ په دعا کې مې راو مونږ په دعا وکړه. حضور پاک د حضرت عمر نه دعا غواړي او د کلی نه وسره باروزی دا د رسول الله مبارک عجزی. او صحابه وای چې کله به مونږ ستړي مشي وسره او کله لاس په مولا وکړل نو په دوارو لاسونو به د مونږ لاس نه ولې زمونږ لاس به د حضور پاک د دوارو لاسونو په میانس کې په یو لاس نه په دوارو لاسونو. او چې ترسوبه مونږ د پیغمبر مبارک د لاس نو جدا کړي نو زمونږ نه به لاس نه خوا کو مونږ به لاس راخ چې حضور پاک بس ستړي شي نو مونږ به لاس راخ کړو هغه بار الله لاس زمونږ نه راخ کو تر سوچ به مونږ لاس نو راخ کړي نو زمونږ نه پیغمبر علیه السلام لاس نه راخ کړي. دا څه عجیب ژوندۍ په سفر کې به کله ته د مرګرو نه مخ کې بنته
مرستو به مرګرو پسې روان او په لاره چرته د سپینګیري نه لري مخکې شوی سپینو ډکو دومره لحاظ کړی دی او د کونډو خدمت یې کړی دی یتیمانانو خدمت یې کړی دی د میلمه خدمت یې کړی دی میلمه ته د نبی علیه السلام ډوډۍ ښودې ده میلمه ته دقسې کاسې ښودې ده میلمه ته دقسې درستخان خور کړی دی څومره لوی خبره څومره لوی شخصیت څومره لوی خبره او دا زمونږ کابرو دا نقشه خپله کړې ده مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې کوم د دارالعلوم دیوبند بانی دی لوی شخصیت د زمانه او خدای دومره لوی مقام ورکړی دی چې تاسو ته نشم ویلی مولانا قاسم نانوتوي هندوستان کې یو کلی کې یو علاقه کې به په کال کې یو علمی میدان لګېده هغې کې به هندوان راتلل هغې به خپل تقریرونه کول او کوشش به یې ده چې دا خلک هندوان کړو هغې کې به سیک هم پاسېده او سیک به هم پکې خپل تقریر کو د هغه مقصد به ده چې دا خلک سیکان کړم هغې کې به یهودي پاسېده هغه پکې خپل تقریر کو مقصد به یې ده چې دا خلک زه یهودیان کړم عیسائی به پکې پاسېده او هغه به دا مقصد و چې زه دا خلک څومره چې دي دا زه ټول عیسایان کم مسلمان به پاسید هغه به هم پکې تقریر کو چې زه دا خلک ټول مسلمانان کم هر یو به خپل دین پیش کو شاه جهان پور د هغې علاقې نوم و په هندوستان کې شاه جهان پور د بادشاه مشهور شاه جهان بادشاه دی کې خپل آبادي کړې وه نو د هغه په نوم باندې دا کلي مشهور و کال کې به دا یو مذهبي میله وه دا به لګېده او د هر مذهب خاوند ته به اجازت و چې ته خپل مذهب ښه برابر برپور انداز سره په دلیل بیان کا پته ولګي چې چا مذهب مضبوط دی او دنیا خلق براتل چې کم به علمي شوق او ذوق والا خلق هغې براتل هلکه راځه نن د هر مذهب ملا خپل تقریر کوي ګورو کم په حقه دی ګورو چې کم ملا ښه تقریر کوي نو هر یو میله په کال کې به لګېده نو یو ورځ دا میله چې کله لګېده هغې نه مخکې به د هر مذهب خاوندانو میټینګ کوو چې مونږ کم علم والا سړی پیش کو دلیل هم هغه مضبوط وردی او فصاحت یې موږ چې خلک د هغه خبره خوښ هم کړي مسلمانانو میټینګ وکړه چې دی له څوک راوغواړو نو د مولانا قاسم نانوتوي باندې ګوته کېښوده چې دی ډېر لوی عالم هم دی د سره دلیل هم مضبوط شته او دی د قرآن او د حدیث د زمانې لوی سړی شخصیت دی او ژبې فصاحت هم شته خلک هم پویولی شو نو یو الکه مولانا قاسم صاحب توایو که غاړه کېښوده موږ به تقریر لا هغه راولو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې وفد لاړ وی صاحب دقسې تا ته پته له شاه جهانپور کې هغه میلې روز را روانه ده او هر مذهب والا خپل مضبوط ملا راولي مناظره نه بحث نه کوي نه چې ګنې بحث کوي خو هر ملا خپل تقریر وکړي او د خپل مذهب دلایل پیش کړي چې زما مذهب حق دی او خلکو ته دعوت ورکړي چې ما ته راشئ نو موږ صاحب زموږ ستا خوښه ده چې ته راشئ مولانا قاسم صاحب وایي چې تاسو چې په ما کوم ګمان کوئ ګوره زه هغسې ملا نه یم خو کمزورې سړی یم حالانکه د زمانې لوی شیخ الحدیث د زمانې لوی عالم او لوی متقي خو دا جزي ده پکې ګورې ستاسو په ما تیرو دی دغسې نه یم نه صاحبه زمونږ د ټولو علماو دا خوښه ده ډېره ښه ده چې ستاسو خوښه ده را به شم تقریر به وکړم بیان به وکړم خو ګورې هغسې نه یم کله دی پروګرام چې په پلان کې ورځ دی ډېره ښه ده زه به یو ورځ مخکې ستاسو د کلي علاقې شاه جهانپور ته راشم یو ورځ مخکې دمه بشم او سار له به لاړ شو علما خوشحاله شو چې انشاءالله دې ځل به زمونږ مسلمان ګټه کوي که خیر انشاءالله او دې ځل به د اسلام دعوت ډېر مضبوطو چلیږي ولې مولانا قاسم غوندې شخصیت مونږ ته غاړه کېښوده هغه خو د هغه مقابله خو هندوان نشي کولی هغه سره به هندوان چې کله په مناظره شو چېته هندو ته مناظره نه وه ګټلې چېته یهودي په مقابله کې د ده نه ګټه نه وه کړې خو ډېر لوی شخصیت دی ډېر لوی عالم دی علامه د زمانې دی او فصاحت هم خشته تقریر مزیدار مسلمانان خوشحاله دي یو ورځ مخکې به راځم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې کله د خپل علاقې نه نانو ته نه روانېږي شاه جهانپور ته نو خو د ریل ګاډي سفر دی ریل ګاډي کې به راځي نو مرګري په ټیشن ورته په انتظار ولاړ دي چې نن به مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راځي او لوی استقبال دی او لوی جلوس جلسه جوړه ده او دې سره د یو عالم یو حیثیت هم لږ اوچت شي چې په هندوانو به زموږ روب نورم قایم شي په سیکانو او په عیسایانو او په یهودیانو ټولو به زموږ روب کینی چې هو دا خو دومره لوی مولا دی چې دا دومره خلک دله ټیشن ته استقبال له لاړل او په لوی جلوس او جلسه کې راولي
لکه هغې مقصد هم دا دی چې موږ د خپل مولا دا پوزیشن په دې جلسه او په دې مظاهره نور موچت کو. اوس مولانا قاسم نانوتوي د بزرګان د الهام خاوندانی د کشف خاوندانی د دې په زړه کې یو نور پروت دی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. وی د مسلمان چې بیا سوچه مسلمانی د هغه د هوښیارتوب نه ګورې ځان ساته. دله خدای یو پوهه ورکړي دی چې ریل ګاډي ته وخته زړه کې دقه سوچ راغی چې نن خو به ما ته لوی استقبال کېږي او د دنیا خلق به راځي او جلسه به او جلوس به اسونه به او موټرې به ریل پیل او دا خو به لوی شان زما جوړ شي. قسمه دومره نه، قسمه دومره نه چې دا دومره خلق ستا جلوس ته راځي. قسمه دومره حیثیت ته نه دی چې دا څومره ستا خلق شان اوچتی. دا خو ما کې به ډېر لوی بړایي راشي. وګوره زه عجزي راله دلته کې شیطان وایي نه پرېږده چې دا زنده‌بادي او فلان کې زنده‌باد مولانا قاسم نانوتوي زنده‌باد او چیغې وي او ریل پیلي شان به دې اوچت شي. او هلته کې نفس اماره بالسوء دا وایي، شیطان دا وایي، هلته فرشته زړه ته لګیا ده چې نه ګورې نه ګورې نه 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 د دومره حیثیت نه دومره لویي نه. حالانکه سړی څومره لوی سړی دی چې لا ماشوم و ماشوم یو خوب یې لیدلی و. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی د بیت الله د پاسه ولاړې ما او د لاسونو خپونه مې چینې روانې دي د دنیا ګوټ ته خورېږي او خلک یې څکي. ماما یې دی مولوي عبدالسمی هغه ته الوې ماما جي دقسې خوب مې لیدلی دی. هغه وی بچې ډېر ښایسته خوب دې لیدلی دی. تا به الله د دې بیت الله والا دین داسې خورئ لکه د سمندر او د دریاب نه چې چینی څنګه روانې شي او خورېږي. او تانه به داسې چینې الله پاک خورئ چې خلک به ترې سیرابېږي. بچې مبارک دی الله ماشومو الله همغسې وکړل د ده د لاس نه خدای د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښود. د هغې چینې او نیرونه نن په مختلفو شکلونو کې د دنیا ګوټ ته روانې دی خورېږي. ګوټ ګوټ ته روانې دي. دا خوب د هغه وخت کې لا لیدلی دی. لا ماشوم دی داسې خوب یې لیدلی دی. او بل خوب اینی او سوچ کوي فکر چې دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کله کېښود نو خوب اینی کہ نبی علیہ السلام میں پخوب کی ولید حضور پاک ورته وی قاسم ولی پریشان ہے وی الله رسوله پریشان پدیم چې دوی دارالعلوم جوړوما مدرسه جوړوما پدې سوچ کې چې دیوال کم ځای واما دارالحدیث د حدیث او درسګاه کم ځای جوړه کما طالبانو کمرې کم ځای جوړ کړم. حضور پاک ورته فرمای راځه قاسم زه د بنیاد اقدم. حضور پاک ته مخ کې دی ورپسې دی هغه سره چوکه ده وګته چوکه راکاږي دلته دیوال به وي دلته به د حدیث او درسګاه جوړه دارالحدیث دلته طالبانو کوټه به دلته جوړه ورته کرخې واله. خوب نه چراویخ شو پریشان دي چې زم د خوبي نه ما ورګه زم چې کومه نقشه ما ته رسول الله مبارک خو دی دا چې پاغه زر کرخې راکاږم یې رمې نشي خو بندن یریږي کلا چې لاړو په اقضا کې د حضور پاک د کونټه کرخه او د غوی د قدم نخې پرته وي. خلک وی دیوبند او دیوبند زم د دیوبند بنیاد رسول الله مبارک خو دی دا غیب کرخه د دوالو جهانو سردار راخلی دي دا غي د حدیث او درسګاه بنیاد حضور پاک کې خو دی نو خدای به ترقی نه ورکړي. نن د دنیا ګډ ګډ ترغه فیض خدای ورسو د دنیا ګډ ګډ ته د دیوبند برکت خدای ورسو په مختلفو شکلونو کې لګیا دي. دا بسترې چې ته په کوڅو کې نه ګرځي دام د دیوبند بچي مولانا الیاس رحمت الله علیه کوشش او مهنت دی. او کدا نور تصد د دنیا ګډ ګډ کر دین خدمت ویني قسم دې دا ټول د دیوبند برکت او دا مولانا قاسم دی د لوی سړی دی د شاه عبدالغنی مجددی شاګرد دی. شاه عبدالغنی مجددی د زمانه عظیم پیرو یو لوی د تصوف ماهر او د حدیث استاد او مولانا بیا دوی لوی اکابر د علما شاگردان او د تصوف شاگردان حاجی امداد الله مهاجر مکی چې د تصوف امام د ذکر او اذکار د مرتبه خاوندو او د کشف او د کرامت کتابونه ته ډک دي. نو مولانا قاسم څومره لوی سړی دی او چې ریل ګاډي ته وخت اوهو اوس به سیبا ما ته خلق په انتظاری جلسه به جلوس زنده‌باد قاسمه دومره نه کوره دومره نه اړوته حالانکه څومره لوی شخصیت. نو لکه سوچ کوي چې زه په دې ټیشن نه کوزیږم په بل ټیشن به کوشم خلق خو به ما ته هغه ټیشن ولاړي زه به هغې نه مخکې ټیشن باندې ګاډي نه کوز شم چې دا زنده‌باد نارې ما ته ونه لګي چې دا جلسه جلوس ما ته ونه شي او زما دا شرجت نشي د خو لوی کبر به ما کې پیدا شي بل ټیشن به کوز شم نو بل ټیشن 5 کیلومتره 15 کیلومتره نو دا به پیاده مزل وکم
پروا نشته پیاده مزل به وکما لږ به یو فوټې نورم الله د پاره پیاده مزل وکم ابا خوشاله شي. نو صاحب په مخ کې ټیشن کوشو 5 کیلومتر وروسته کوز شو. ریل ګاډي چې کله خپل ټیشن ته ورسېد خلک خو پته شاه جهانپور کې ټیشن باندې ولاړ دي چې دې کې مولانا قاسم صاحب برازي. یو ډبه یو کته نشتا بل یو کته نشتا بل یو کته نشتا بل یو کته نشتا یو خو بل خو منډي دي لوی جلوس ته په زرګونو خلک ټیشن ته راغلي دي او په ډېر لوی انتظار او ګلونه راوړي دي سیرې راوړي چې موږ به په ګلونه شیندو ټیشن باندې نشتا. او هو حضرت رانغې څه مسله ده. او د ټلیفون زمانه خو هغه هم نه وه موبایل خو نو چې تاسو کو ای خدای دا خو سبا د جلسې ټیم دی او حضرت رو نه رسید بیمار دی څه چل دی زموږ تقریر به څوک کوي د څه مسله ده. حضرت رانغې حضرت 15 کیلومتر وروسته کو شوی دی او پیاده را روان دی پیاده او ورغوندې د جامو غټه وسره د هغې لاس کې نیولې ده. الله اکبر. لار کې یو خوړو په هغې راته نو هغې کې پرتوګ لوند شو پرتوګ په هغې کې لوند شو پاجامه به یې چوله پرتوګ هغه هندوستانیان چې کم پرتوګ اچوي پاجامه هغه لمده شو پرتوګ لوند شو. نو چې لاړو خدای پرتوګ لوند شو دې سره به څه وکړمه نو لنګ یې وواو پورې چې ووت لنګ یې وواو نو پرتوګ وچېږي اوس که دې وچېدو ته ودرېږم نو په دې خو ټیم لګي دې سره به څه کومه. نو صاحبه کونټه یې په اوږه ونیوه او پرتوګ یې په هغې کې ورکړه بره کونټه یې لاس کې ونیوه په اوږه پرتوګ یې هغې کې ورکړه غوټه یې د جامو لاس کې نیولې ده او روان دی په د یو عجزه زمیندار په شکل روان دی. او د زمانې کم شخصیت هغه شخصیت چې حضور پاک ورته کرښې راکاږي هغه شخصیت چې رسول الله مبارک رهنمایي کوي لکه یو عام زمیندار پرتوګ په بره چوکه کې نیولې دی او په اوږه یې اوچته کړې ده چې دا به هوا سره وچي او روان دی. چې شاه جهانپور ښار ته ورغی بیا هم چاته ځان نه ښیي یو رکوټ یې وټلو هغې کې ځان له کمره واغېشته کمرې والا ورته وایي ستا څه نوم دی نو د خپل مور پلار چې دله نوم یې خو خورشید حسن نوم یې هغه نوم یې خو قاسم نوم نه ایږدم پرېږدې سهار به بیا ملګرو سره میلاوېږم چې اوس ملګرو نه ځان پټ کمه او دا به اوس چند زندهباد مردباد قصو نه خلاص شمه نو هوټل ته وایي چې خورشید حسن مې نوم دی کوټې ته ننوت اوس ملګري ګرځي چې یاره واقعي مولانا قاسم صاحب اورېږه هسې نه مخکې ډبې کې نه راغلی رستو ګاډي کې نه راغلی دې هوټلو کې ګورو یو هوټل کې تپوس کې لکه تاسو سره څوک قاسم مولانا قاسم صاحب څوک شته نشته بل لذي تاسو سره مولانا قاسم صاحب څوک شته نشته بل هوټل لذي مولانا قاسم صاحب څوک شته نشته ګرځي یو الکه څوک ناشنا یاره یو کس دی خورشید حسن نوم دی نانوتا والا دی خورشید حسن بس هغې خوب پېژن چې دا همغه دی شکل یې څنګه مولا صاحب دی اوږدې ګیرې والا او داسې خړې پړې جامې دي او نرې ټپ ټپ همدغه دی چې څنګه دی پې ورننوتل مولانا قاسم صاحب کمره کې ناست او حضرت مونږ خو تا ته استقبالیه کوله مونږ خو تا له جلوس راغوښتې خو دغې جلوس ته لاسه مو ماله کار وکړته که نه 15 کیلومتره مزل خو دې له برکته وشو که نه او صاحب دا دې څوک کړل جامې دې لمدې کړې خولې در نو بی دی دومره پیاده مزل دې وکړو یا صاحب مونږ خو دلته وی چې مولانا قاسم او دنیا کې ستا روب او ستا علمیت خلکو ته ښکاره کوو او ته څه وایي مولانا قاسم صاحب څه وایي ای بندګانو د خدای زه دومره نیمه او افسوس چې د درس تا مسله مې نه وي چې خلکو ته سبق خیمه دې له لږ شهرت پکاري چې خلک راشي سبق ته ووایي افسوس که دا د دین او د دعوت تبلیغ مسله مې نه وي نو مولانا قاسم به خپل نوم هم نه وي ښکاره کړی ما به چا د خپل نوم هم نه وي ښودی زه څه شی دا دې ته عاجزي وایي او قسم د جومات کې یو ځل جارو والا جومات په خپله صفحه کې جارو پکې وایي او پولیس وارنټ ایستی و د ګرفتاری پولیس جومات ته رالل چې وکتل بابا جارو وایي پولیس خو یې نه پېژني هغې خو مولانا قاسم بس یو ډېر لوی سړی وایي هغه به ډېره غټه چوغه اغوستي او د هغه په سر به ډېر سپین پټکي به یو کونټۍ به یو چهل پهل او شاګردان به ترې ګیر چاپېره ته وي چې پولیس ته چا وي جومات کې جومات ته ننوتل بابا جارو وایي همدغه دی جارو وایي هغې پې ګمان ونه کړه ورته مولانا قاسم صاحب کوم ځای دی پولیس والا ته تپوس کو نو دی یو قدم د خپل ځای نه وروسته شو وی دلته اوس ولاړو نو یو قدم وروسته شو وی دلته اوس ولاړو هغې وی واقعي خو به لوی سړی وي جارو والا خو کېدی نه شي هغه چې ته ډېر لوی چوغې او کوټ او دغه والا پټکي والا او واسکټونو والا به وی ښه دلته اوس هغوی ووتل چې ولکه چې ته بوتي چې مونږ یې پیدا کړو دا زمونږ کابر دا نقشه دا جزای دې ته دا جزای نقشه وایي دا د جزای نقشې زمونږ کابرو کې ده
دا زموږ مشرانو کې موجود ده. نو د سیرت تقاضا دا ده چې د حضور پاک صفت بدن کې پیدا کا. قسم په خدای دغه صفت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې کله مدینه ته داخليږي ګوره دا صفت ته ګوره. حضرت ابوبکر صدیق سره رسول الله مبارک وسره دی. فلاره خلق تپوس کوي د ابوبکر نه دا څوک دی؟ ګوره څوک نه پیژني. داسې شکل رسول الله مبارک جوړ کړی دی چې څوک نه پیژني. وی دا څوک دی؟ وی هذا رجل يهديني السبيل. وی دې ماته لاره ښیي، دا سړی ته لاره ښیي. ګوره خلکو وی ګنې دا هغه عامې لارې والا دی چې لکه څوک چاته رهنمایي کوي رهبر. او مقصد د ابوبکر څوک چې ماته د جنت لاره ښیي. خو ښکاره کوې نه چې کوم چې دا پیغمبر مبارک ته د جنت لاره ښیي نو دشمنان دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي. او داسې شکل کې رسول الله مبارک روان دی چې څوک یې پیژني نه. خلکو به په ابوبکر لږ ګیره کې ویښته سپین زیاتو په هغه به ګمان کوي دا جوړ نبي علیه السلام ده. د مدینه انصار وی چې موږ په لومبي ځل ولیده نو موږ د حضور پاک ګمان په ابوبکر کوو چې دا جوړ هغه پیغمبر جوړ دا دی نه مو پیژنده. داسې دا جزای شکل او چې بیا کېناسته نو ابوبکر پاسې صادرې په حضور پاک د پاسه ونیوه. موږ پوه شو چې اوهو هغه شخصیت دی. دا جزای شکل. سیرت تقاضا دا ده کبر مه کوه. د سیرت تقاضا دا ده لویي مه کوه. د سیرت تقاضا دا ده چغې مه وباسه، ځان مه ښکاره کوه په خلکو کې چې زه لوی سړی یم. د سیرت تقاضا دا ده لویي مه کوه، بل ته سپک مه ګوره، د بل ته ذلیل مه کوه، عاجزي ځان کې پیدا کړه. شهرت به خدای درکړي. ځان خلکو کې مه مشوروه چې خلک زما قدر وکړي زما عزت وکړي. دا قبولیت د خدای دی، دا د الله رب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک ما ته ځان نږدې کی او ما یاد کی نو زه دلته ما سره مینه وکي نو زه دلته فرشتو ته پلان کی ما سره مینه وکړه. جبرئیل مینه وسره وکړه. جبرئیل و مسمان فرشتو ته आवाज وکي پلان کی سره د خدای مینه د مینه وسره وکي. بیا شپږم بیا پنځم څلورم دریم دویم لومبه د ټولو اسمانونو کې اعلانونه چې پلان کې د خدای خوښ د مینه وسره وکي. بیا په دنیا کې په ځمکه کې د نیکانو خلقو په زړه کې خدای غسره مینه پیدا کړي. دا قبولیت دا د انسان کار نه دی. دا که څوک ځان ته په زور غواړي دا ظالم دی. دا که څوک ځان ته په زور خلق مخکې کوي چې زه لوی سړی یم دا ظالم دی. دا ظالم دی. داسې مه کوه، کبر مه کوه، لویي مه کوه. عاجزي کوه، خدای به د خلکو په نظر کې قبول کړي. عاجزي کوه خدای ته چې خوښ شي دا ډېره لویه خبره ده. دا زموږ د اکابرو طریقه وه. انسان بسی او کبر بسی او لوی بسی. پیغمبر مبارک کې خپل خویم دقه دی چې عاجزي د ځان کې عاجزي پیدا کړه. او صاحب مولانا دا زمونږ یو لوی شخصیت د عالمانو کې تیر شوی سید سلیمان ندوی رحمت الله د سیرت ته حضور پاک کتاب یې لیکلی دی. شپږ جلد کتاب د سیرت دی. په خپله وایي چې د سیرت د شپږ جلد کتاب مې ولیکه. د پیغمبر مبارک ټول سیرت شپږ جلده چې مې ولیکه نو ځان ته مې نظر وکړه نو په ځان کې یو جلک راته د پیغمبر د سیرت نه ښکارېده. شپږ جلد کتاب دی ولید په یو کرخه کې نشته د پیغمبر د سیرت. ډېر پریشانه شوم خدای څوک. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه حالانکہ سید سلیمان ندوی د ہندوستان جانا پہچانا مشہور شخصیت ہو دنیا پہ جند اور اگر تقریر یو حالت ہو داغت تقریر تب دنیا راتلا داغت تقریر تب عوام و خواص یو شان ناستو اگر خدای تقریر یو ملکه یو حیثیت ورکړو او داغت علم یو چرچه وا دنیا کې مشهور داغه د کتابت یو چرچه وا چې داسې لوی عالم چې هغه په کتابت کې په تصنیف تالیف کې شخصیت په تقریر کې شخصیت او په علم کې شخصیت. لیکن سوی شپږ جلد د سیرت کتاب مې ولیکه خو چې ځان ته مې وکتل یو جلک یو پوټیم په ما کې غشی نو ورګه یاره دا خو خوند نه کوي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تانوی صاحب چې خبر شو اول راپاسید صاحب څوک دی سید سلیمان ندوی رحمت الله محمد برکاتهم راغلی دی. راپاسید ول مریدانو را منډه کړې د کله علم خو یو چرچا وا. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بوت او ځان سره کینو حضرت سنگ راغلی هغه تعالی وی صاحب زه خو دې راغلم شپږ جلد مې سیرت کتاب ولیکه یو کرخه را کې نشته
چې ځان ته ګورم عمل نشته. تقمون چغې وو کنه زمو هم ځان اول نه ځان یادو او چغې وو سیرت او د حضور پاک اخلاق شتما کې نشته. د پیغمبر کردار شتما کې نشته. د پیغمبر خوی شتما کې دا پیدا کول پکار دي. د پیغمبر عقیده، د پیغمبر عمل، د پیغمبر کور بیبي سره سخوي، بچو سره سخوي، غلام سره سخوي، گاونډي سره سخوي، دا ځل کې پیدا کول پکار دي. د حضور پاک شپه څنګه ورځي څنګه وا د شپې به سکول خدای ته بجاړه کوله ټول شپه به منځونه کول. دا سیرت پیدا کا. دشمن سره سلوکو، دوست سره سلوکو، دا ځان کې پیدا کا. د پیغمبر مبارک د بیبیانو سره حالتو دا ځان کې پیدا کا. جهادی سنگاو، هجرتی سنگاو، نفلی سنگاو، روزی سنگاو، شپه سنگاو، بار بسنگاو، کور بسنگ جندو. دی تسیرت وی د جب عشق نه عمل والا عشق چې تاکي د حضور پاک هغه جلک پیدا شي. نو صاحب مولانا اشرف علي تانوي صاحب ته نشته، یو جلک نشته، یو ټکی نشته. مولانا اشرف علي صاحب پېښو چې دی خو بل سره راغلی دی. دیکھو پیسے تالا راغلیم سے چل لاتا خوایا. اوہو مولانا اشرف علی رحمت اللہ علیہ خو یو د کرامت خاوندو جی خلق چیر سوئی یو لوی شخصیتو اللہ ډیر لوی کمالات خدای دنیا ته ردن ډیر لوی فائدہ رسولې دي. د زمانی مجدد مولانا اشرف علی سے الله ستاسو چت کو دی اساس مکه لرو براو خو چې دی وی او ته خو صدق لسز پوی راغلی وی سید سلیمان ندوی خود کو مٹھاو لاسی اوچت کو ازمہ کہہ رہو براو خود کو مٹاؤ. دا شہرت تے ختم کو زان رک کا لان نکا زان. سید سلیمان ندوی وی کہ دا لاسی اوچت کو ازمہ کہہ رہو براو براو او دا ٹکے دا خلی نو ویستو وی دا ما پا دیولا را پریواتا لمی پریواتا. اوہ واقعی دا خو زمان خو ارسلی کم سیرت تقریر تحریر خو زمان لکی خو سا پوری دو چیز خودی لوی مولی امام زمان لکی خو دو چیز خودی لوی مقرر امام زمان لکی خو سا پوری دو چیز خودی لوی مصنف امام زمان لکی خو دو چیز خلق خمات لوی مولاوی لوی مصنف راتوی لوی علم راتوی لوی قدر مکی. اوہو واقعی خود کو مٹاؤ تنخکتا کا دا حیثیت تے لرے کا صاحب بس پویشم جی پویشم. راغی دا مولانا اشرف علی صاحب خانقاہ کے ڈڑا والا ہر سے پری خودل خانقاہ کے ڈڑا والا اور چاچس کم میل مانا براتا لگی دا بے سپلے سمولے زمان فضل نورانیت او انوار او برکات بدین پس محسوس کرد پلی کلو ندا پا تقریر ندا پا عمل دا. مولانا اشرف رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ناستے و طالبانو سر درس کئی بار میدان کے دے کے باران شو ساس کے شو نو طالبان خو خپل کتاب بچ گئی اوزان بچ گئی طالبانو من نکلے کوٹ ہوتا غری وال چې دا کتابونه لامدنی سکورو ته منډه کړې. مولانا رشید احمد گنگوہی کتاب یو طالب اوچت کو منډه کړې چې باران ډېر باجو باران ډېر تیز شي پښلاخ شي طالبانو کوټوي ته منډه کړې. څه چالو کو الله اکبر د خپل صادر خور کو او طالبانو سپلیو کېړې پکې واچولې چې دا د باران نه بچ کم ایرا غونډولې طالبان ال ته منډه وي چې باران خان دي لامدنه شو کتاب لم نشي کوټې ته منډه وي او ته منډه کړې هغه طالبانو بے کسو بے سو کو جزانو نن موږ طالبانو پر خندا کوو. الله دیندار ځان ته او طالب پورې ټوکې کې ګیره والا ځان ته او طالب تسپک ګوره ته طالب ګیره ته د طالب کتاب تسپک ګوره تا نه غټ بے وقوف او غټ بیکار او بی دینه سړی بل نشته. طالب څوک ته طالب خوري لوی مرتبه لري. زنویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوئی وی فرشتے طالب تا وزر پوڑائی. صاحب دا مرقات مولا لقاری یو واقعی لکلی دا یو عالم با درس کا درس پخپو شلو پخپو نو یو شاگرد و سر ډیره موده پاتې شو نو شاگرد ته وی سیب وی تد پخپو شلې دا پیدای شیخ پیدا سے شلې وی اکرستو سفالج مالج والے هغه بچی کې نه پټه تا وی چې خلق لالل وی تاسو وی مې چې ته پیدایشي داسې شل پیدا شوی ورستو رخ پېښلې شوی دی وینا رستو درس مې کو دا حدیث راغی چې یاره اوس په مونږه نبی علیہ السلام او فرمایل چې طالب ته فرشته وزر غوړی ها وزر غوړی ډېر معنی دی ردی حدیث او یو معنی دام دا لکه یو بادشاہ راځي نو خلق وت قالین خور کې چې د خپې په خور نشي موټر نه کوشي په قالین رواني فرشته وزر خوري کې زمون په وزر وګرځي دې ګرځي وی چې دا حدیث میں وی نو ما او خندل مې لکه مون خو بول د فرشتو دا وزر ماتی کو ها
اقصاد په دې خوشحال شو اقصاد په دې خوشحال شو صاحب دین پورې ټوکې بنه کی طالب پورې ټوکې بنه کی طالب هغه شخصیت ته چې د پیغمبر علم زده کوي طالب هغه شخصیت ته چې د پیغمبر د میشن خدمت کوي د دین طالب هغه شخصیت ته چې د خلکو ته دین زده کوي چې خلکو ته ورسو نو بعض بے وقوفانی طالبانو پورې ټوکې کوي خنداګانې پورې قدر وکړي عزت وکړي کوم قوم چې طالب قدر عزت کړي د لاسونه و تخکول کړي ډوډۍ ولا راوړي دا هغه قوم خدای ښه ساتلی دی کوم قوم چې د طالب بې عزتي کړي دا خدای شرمولی او رسوا کړی دی نو هغه څه چل کوي هغه د طالبانو سپلی په صدر کې واچولی او من طالبانو چې وکتل اوهو زمونږ شیخ د حدیثو خو صدر خور که زمونږ سپلی پکې د باران نه بچ کوي اچوي په چغو شو طالبان په جړا شو په چغو دې ته عاجزي وایي ځان کې به دا شی پیدا کړي سیرت تقاضا هم دقه چې ځان کې دا پیدا کړي سید احمد اکبر رفاعي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی جمعې منځله روان شو جمعې منځله نو جومات لرې و لار کې پیاده مزل و باران شوی نو په یو پوله روان شو پوله اتفاق دا و چې دی په هغه پوله ورغی یو خوا هم چقلی دی او بل خوا هم چقلی دی منځ کې بعضې وخت په دې پټو کې داسې وي په دې پوله دی اوس روان دی نیمې ته ورسېد یو خوا هم چقلی بل خوا هم چقلی او دې کوشش کوي چې جامې مې خټو نه شي یو سپی هم په هغه پوله مخامخ را روان دی سپی والا مخې له راغی اوس عجیبه دا وه چې نه سپی کوزېږي نه دی کوزېږي خدای داسې په جنجال اول د جمعې مونځ دا وخته کېږي اوس که زه کوزېږم خو خپې جامې ټول د خټو کېږي دا به څه کومه او سپی هم زړه زړ ټینګ کړی دی هغه هم نه کوزېږي هغه هم دی خوا خټو ته ګوري اخوا خټو ته ګوري په پوله را روان دی او بل ته مخ په مخ شو رفاعي صاحب رحمت الله علیه ورته وایي د سپي ته وایي بې وقوفه کوشه کنه لکه سړی بعضې غوی سره هم خبرې کوي سپي سره هم خبرې کوي وایي کوشه کنه سپی ورته خدای بیا ګویا کو وایي ته کوشه کنه دا څه په جنجال وړېده دی ورته وایي چې سپي خبرې شروع کړې دا د دې بزرګانو کرامتي نو دی ورته څه وایي وایي د خدای بنده ته سپی او زه انسان یم ته سپی او زه انسان یم کوشه لار راله راکه او ورته څه وایي وایي ته انسان یې که مولی وی او تا د پیغمبر حدیث نه دی اورېدلی حضور پاک وی ایثار کوه قربانی کوه ایثار او قربانی وکړه نو ته قربانی نه کوې چې کوشه ما ته لار پرېږدې ورته څه وایي او ورته وایي ګوره که ته کوش وې نو خپې به دې د خټو شي هلته بیا وویندې په هغه نیر کې او د کوشم نو خپې به مې هم د خټو شي او جامې به مې هم د خټو شي او د جمعې منزله زما سپې ورته څه وایي وی جامې خیر دی چې د خټو شي خو چې ړه دې د خټو نه شي نو ړه دې د خټو دی ځان د تلوی ښکاري او زه راته کمزورې شی ښکارم ړه دې د خټو دی ړه دې خیرن دی ځان د تلوی ښکاري او زه راته د خټو ښکارم او زه راته بېکاره ښکارم چې دې کوشي ما ته د لار پرېږدي اوهو بس هغه وی ځان عقل دې راته وښو نن واقعي سړي سپي مخې دی سپي ورته بېکاره ښکاري عقل دی راته دا د بزرګانو طریقه ده د حضور پاک شیوام دقه ده عاجزي پیدا کول هیڅ انکسار او عاجزي دا د کمال شی دی بس من تواضع لله رفعه الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د الله د خاطره عاجزي پیدا کی څه مطلب الله ویلي د الله رسول ویلي دي داغه وینا د الله ده نمبر 1 یا څه یا دا چې الله لوی دی کنه زه خو نه یم زه خو عاجز یم زه خو کمزور یم نبی علیہ السلام فرمایي عزت به خدای ورکړي ریاکارۍ د وجې نه نه لله له د وجې نه دا نه چې خلک به وایي چې دا ښه سړی ځان د خلکو د وجې نه عاجزي نه اختیاروي د چا د وجې نه عاجزي اختیار کړي الله د وجې الله پې خوشحالېږي رفعه الله الله به عزت ورکړي عزت ذلت د خدای لاس کې دی تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر عزت خو ته ورکړې الله ذلت خو ته ورکړې خیر خو ستا په لاس کې دی عاجزي بدل کې پیدا کړي لوی باندې کې کبر باندې کې او د مال سره کبر پیدا کیږي موټرګي سره کبر پیدا کیږي بنگلې سره کبر پیدا کیږي خشته لباس سره کبر پیدا کیږي خشته سپلو سره کبر پیدا کیږي نوکر سره کبر پیدا کیږي نه کبر باندې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او قربان شمته سوي وی چې کله ډوډۍ پخه کې او کم نوکر یې د لپخه کې کم نوکر د لپ ډوډۍ پخه کې نو ځان سره کېناوه
ځان سره کېنه خلک نوکر سره ځان سره کېنئ او خو زه به نوکر سره یو ځای ډوډۍ خورم ولې دا نوکر که خدای ستا په شان کې او تا خدای د هغه په شان کې بیا به څه کوې بلکې هغه نوکر حضور پاک چې غلام به غلام اوس خو غلامان نشته اوس خو که یو نوکر ته وایي تنخوا نه در کوم یا کمه در کوم بل سره کوم غلام خو تا نه نشي تښتېدی او ستا د لاس لاندې دی اوس خو که یو دیاړی والا دې راوسته او پیسې کمې ورکړې هغه وایي دې کوم د بل ځای کوم دا نه بل سره وګوره غلام داسې نشي ویلی که مولا ډوډۍ ورکوي ښه که نه اوږې به تېروي که مالک شپه ورکوي ښه که نه په بار به ناست یا خو به خرڅ وي وایي هغه غلام او نوکر چې دله ډوډۍ پخه کړه څه چل کوه ځان سره کېنوه ولې وایي تاو په هغه تېر شوی دي لوګې په هغه تېر شوی دي د ډوډۍ تاو د خوراک د نغري پتا نه دی تېر د نغري لوګې پتا نه دی تېر په هغه تېر دی ځان سره کېنوه او که نه کېنې ډوډۍ کموي یا هغه نه کیني بعضې وخت سړی شرمېږي نو بیا داسې وکړه چې هغه له یو شی ورکړه که نه یو شی وله ورکړه لاس کې وله ورکړه لاس کې ورکړه داسې مه کوه چې ته غوښه وخورې هغه ته وایې ښه خورو ګوټه داسې مه کوه چې ته ښه شی وخورې او د تشه کاسه ورغورځې چې خوار شي دا وساته شابه داسې مه کوه دا ګوره عاجزي د چل منتخولی عقل خولی شي بیا عقل هم درته وایم مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لوی شخصیت دی د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی سره ناست دی او مولانا امداد الله مهاجر مکی سره مولانا فضل الرحمن مرابادی ناستو درستخان لګېدلی قسم قسم خوراکونه به پراته دي قسم قسم خوراکونه حاجی صاحب مهاجر مکی ډېر لوی سړی و جي د دې ټولو اکابر او دیوبند پیرو ډوډۍ درستخان پروت دی نو په پلیټ کې ته دال واغېستل او مولانا رشید احمد گنگوهی څومره لوی سړی دی د تصانیفو خاوند د فقه او د فلسفې او د علوم او د حدیثو یو لوی چې خدای هغه له کوم پوهه ورکړې ده ته د هغه د لامع الدراري نکتې وګوره نو حیران بشي د حاشیې د بخاري چې دا څومره لوی سړی و پوهېږي پې طالبان او مولیان هم پې بعضې نه پوهېږي په کتاب پوهېدل ګران دي حاجي صاحب په پلیټ کې دال را واغېستل او یو ډوډۍ را واغېسته او مولانا رشید احمد گنگوهي له یې ورکړه وایي دې ګوټ کې کېنه دغلته یې خوره او په خپل لګیا دی صاحب هغه په دسترخوان بریاني هم خوري او غوښه هم خوري هر څه خوري د دې زمانې مولید ته ویلی شي داسې شبه لرې شه په دا پیر داسې په خپله غوښې خوري او په مات دال خوري په خپله بریاني خوري او مات ګوټ ته کېنولم دا کبرجن پیر دا کبرجن مولا دا کبرجن استاد لري کوه بل چا نه به طریقت وکړو بل کار دی کوي ولې نن سبا ډېر مریدان ګورې لنګر پسې دي چې کوم ځای کې ښه د غوښو لنګر یې هغه پیر یې خوښي چې کوم پیر سره لنګر نه وي دا نه دی دا وي نه دی او چې کوم پیر سره سره کړی که نه او دا ګډانو دا غوښې وي او دا څه ورته وایي پتونانې د چرګانو پارامو او دا اوچې سرې کوي دې ته وایي پیر وایي پیر وی دیتا وی هر سړی وی دا وکړي چې زه پیر یم دا پیر دی نو که بل مریدو څه به وی لرې کوه لیکن مولانا رشید احمد گنگوهي وایي چې دا زما د پیر صاحب د لاس دال دی چې دا ماله ډېر لوی شی او حاجي امداد الله صاحب هغه لګیا دی مولانا فضل الرحمن مرابادي ډوډۍ خوري او غوښې خوري چې لږ ساعت تېر شو که نه لږ ساعت تېر شو که نه نو حاجي صاحب ورته مخ راواړو وی رشید احمده وی د دې قابل نه دا ګوټ کې مې کېنولې وړه مې غواړي چې د سپلو سره د کېنو مول ته د پلیټ لاس کې درکړم وړه مې غواړي چې د سپلو سره د کېنو مول ته پلیټ دله درکړم خو بیا مې د باندې خپه شو د ګوټ کې مې ځکه کېنولې او ته څه وایي وی حضرت وی قسم په خدای که زه ستا د دې خانقاه د پیزار د ناست یم قابل یم دا په ما د خدای فضل دی چې تا سره ناست دی دا د خدای فضل یعنی ستا د دې خانقاه د دې پیزار د ناست یم قابل نیم نو حاجي صاحب پاس او وی جله سترګو نه اوښکې وبهېدې دی چونکې منطقي مولا او فلسفي مولا دا منطقي او فلسفي لږ ځان ته خوښي او چې دا ډېر لوی مولی نو هغه کې یو فوټې لږه جذبه نو حاجي صاحب کته ګورم دی تاکې عجزي شته او که نه لویي ده درکې تختې ما سره جګړې کوې که څه چل کې وي ستا د پیزار د ناست یم قابل نیم حاجي صاحب سترګو کې وښې وګرځي او ورغې مټې ونیو راپیسو او ځان ته یې راترغاړه بس او ښکلی که رشید احمد اوس کمال ته رسېدلی
کمال د کشتا او خلافت یې ورکړه، خلافت خلیفه مې شوې، زه نن نه پس مې خلیفه شوې، کینه دا دی دا څه خورم. عاجزي ځان کې پیدا کړه. که کمال ته ځان رسول غواړې ځان عاجزه کړه. دا د رسول الله مبارک سیرت. ځان ته به خوښېږې نه، ځان ته به لوی نه وې، کبر به نه کې. بلال ځان نه جوړ، صہیب ځان نه جوړ، سلمان فارسی ځان نه جوړ کا. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب ازرو. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب ازرو. ز خاک مکہ ابی جہل انچ بلعجب است. بلال د حبشې نه راغب غلام، صہیب د روم سره نسبت غلام، سلمان د فارس نه راغی غلام. څومره مرتبه خدای ورکړي، اجزان شلیدل او جامو شلیدل سپلو والا. او ز خاک مکہ ابو جهل انچ بلعجب است. ابو جهل خوره د مکې ده، د بیت الله د خوا نه پیدا دی، د مکې د خاورې نه پیدا دی. خلفوس په مکه کې د بیت الله په خوا کې کړي دي، لیکن په سر کې کبر او نشه پرته ده. څه شی شو؟ د جهنم خشاک. نو د سیرت د حضور پاک تقاضا څه شوه؟ ځان کې د پیغمبر جلک پیدا کول علیه السلام. د حضور پاک یو جلک په ځان کې پیدا کول. دا نه چې صرف تقریر مې واورېد او ډېر ښه تقریر وشو، دا نه. ځان کې یو عاجزۍ جلک پیدا کول. رسول الله مبارک ډېر بهتر صفتونه دي، دومره چې د حد نه وتې. یو صفت عاجزي دو جمعو کې بیان مې درته وکړ، ځان کې پیدا کول، ځان کې عاجزي پیدا کول. کبر او خکل د دماغونو، کبر بسی انسان بسی او کبر بسی. قرآن حکیم کې الله فرمایي لا تمش فی الارض مرحا، خپلان پسې مرا کاږه، کبر سره مه ګرځه. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ډېر خپې راکاږې په دا ځمکه نشي خپې دننه کولی، او که ډېر ځان لوړ لوړ کړې غر ته نشي رسېدی. نو کبر به نه کړې، لویي به نه کړې. همچومن دیګرې نیست به نه وی چې زه خو زیم او زما په شان څوک نشته. مسلمان ته سپک به نه ګورې، مسلمان ته به په عاجزۍ په نظر به ځان کې درون به ورته ګورې. مسلمان به د ځان نه کم نه ګڼې، لوی به د ځان نه ګڼې. عالم به قدر کې، طالب به قدر کې، پټکي به قدر کې، د ګیرې به قدر کې. دا د پیغمبر صفت و. د دیندار به قدر کې، قسم په خدای دا د رسول الله صفت و. بېدینه ته به سپک ګورې، دیندار ته به په ښه نظر ګورې. دا د سیرت تقاضا ده. رب العالمین دې په مونږ کې د نبی علیه السلام اخلاق پیدا کړي. الله دې مونږ له د رسول الله مبارک په نقش قدم د تلو توفیق راکړي. الله دې د هغې مبارک په شان عقیده او اخلاق زموږ نصیب. خدای دې د اخلاقونو وساتي، الله هم د کبر نه وساتي. الله دې په مونږ کې عاجزي پیدا کړي.